که غواړئ د نور تلیفون د ټول عمر لپاره کنټرول کړئ نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. د دې هیک لپاره تاسو ته یوازې د یو برنامې چې هغه هیک فون دی اړتیا ده. هیک فون به تاسې خلاص کړئ. دا جوړ کړی بل څه ده، البته اصطلاحات پکې ما راوستي دي. ویلکم فرام رحیم ځای رحیم به تاسې ووینئ. اوس به ستاسې په ذهن کې دا سوال پیدا شي که چیرې دا لوګو یا د آیکن داسې پاتې وي نو هغه کس به راباندې پوه شي او دا برنامه به ډیلیټ کړي. نو سمپل اسانه تاسې کولی شئ دا لوګو یا آیکن له دې ځایه ورک کړای شئ. رای به شئ SMS ټکسټ ته هیک ته. دا هغه کارونه دي چې تاسو د دې برنامې له لارې کولی شئ، لکه سینډ فایل فرام SD کارډ، یعنې په میمري کارډ کې چې هر شی دی هغه ځان ته راوړولی شئ، ورته شمیرې معلومات ځان ته راوړلی شئ، آډیو ریکارډ کولی شئ، ویډیو ریکارډ کولی شئ او ځان سره بیا استولی شئ، عکس یې ورنه اخیستلی شئ. VRRU په معنا دا چې یعنې چیرې ته لوکیشن ځای هر څه معلومولی شي. لکه اوس اسانه کال بیک، یعنې یو څوک چا ته تاسې زنګ وهسئ هغه ستاسې زنګ نه پورته کوي یا زنګ نه درکوي، د دې برنامې له لارې هغه هم تاسې کولی شئ. اوس کال می بیک تاسې به دا کوډونه یاد ولرئ، لکه دا ګورئ کال می بیک کوډ ده، دا کوډ به تاسې تغییرولی هم شئ خو په یاد حتما ولرئ. کال می بیک کوډ ده، دا به اوس زه غواړم دې شمېرې څخه دې ته زنګ ووهم بغیر دې ته لاس وهلو، نو تاسې به سمپل خپل تلیفون راواخلئ او هغه کوډ چې کوم ما تاسو ته ویلي په یاد ولرئ هغه ولیکئ. لکه هغه کوډ چې دی کال می بیک، هغه دا کوډ و، دا به زه استوم ورته سینډ به ووهئ. دې ته مونږ اوس دا کوډ استوم. کوډ واستول شو. د دې شمېرې څخه ډایرکټ دې ته اوس خپله زنګ روان ده. البته تاسې هر څه ولیدل چې ما نه ټچ کړی، هېڅ شی مې نه دی کړی. تاسې وینئ هر څه خپل په مخه ده. دا کټ کوم، هغه بل هم خپله کټ شي. کټ شو. بیا به خلاص کړئ. اوس سوال دا ګورئ ورته دا کوم دی، هر شمېره چې تاسې وغواړئ. اوس ګورئ دا کال نمبر غواړم د دې تلیفون څخه یو شمېرې ته زنګ ووهم، هغه څنګه کېږي؟ هغسې ګور کوډ دا ده، کال نمبر به ولیکئ او بیا به هغه شمېره ولیکئ ورته. ګورئ دا کار نمبر اوس بیا هغه شمېره ولیکئ چې کوم شمېرې ته تاسې استول غواړئ، یعنې کوم شمېرې ته زنګ ووهئ. غواړو 5655 ته زنګ ووهئ، سمپل پیغام راواستوئ. برنامه خو هلته آیکن تاسې روکوئ به، آیکن چې روکئ هغه کس هېڅ نه پوهېږي. 5655 ته ګورئ زنګ روان ده. هر کار چې تاسې وغواړئ کولی شئ. نور پوره معلومات کوم شمېرې چې کوم اپلیکیشن برنامې چې په دې کې ثبت دي هغه SMS ټکسټ، یعنې ټول پیغامونه د دې شمېرې څخه تاسې دې ته اړول غواړئ. اوس موږ مهم کار لوګو روک کړئ. څنګه لوګو روکولی شئ؟ برنامه به خلاص کړئ، برنامه مو خلاص کړه، ایپ آیکن ته به لاړ شئ، اوکې به ووایاستئ. د ایپ آیکن روک شو. اوکې چې مو کله ووهو ایپ آیکن لګېږي. ایپ آیکن بیخي روک شو. ګورئ دلته تر اوسه هغه روک شو، هېڅ به دا نور پیدا نه کړئ. تاسې ولیدل چې آیکن غیب شو. نو داسې تاسې کولی شئ د هر چا تلیفون هیک کړئ او هر کار کول غواړئ ویې کړای شئ. د نورو ښه ویډیوګانو او د نور هیکینګ لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو نور داسې ویډیوګانې په ستاسې خپل ژبه پښتو، دري، افغاني ژبه کې تاسو ته وړاندې کړو. د یو
سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله.